زه خو د خپل ځان ګڼم ځکه د نو مخلمه وی زه خو د خپل ځان ګڼم ځکه د نو مخلمه او ته چې مې پردې ګڼې نو خیر دی. واه واه زبردست مړه د خدای مسلمان ده یاره دې مړ کړم یاره. قراقور ماما خفه نشي خو ویم یو شعر ماته م ووایه که نه. زه لکه په لاره نیغ زه د خدای مسلمان اړه مې دونه خفه دی چې څه ښه دی نشته دی مړه. قراقور ماما زما مړه خفه دي خو ستا شعرونه ډېر ښکلي دي کیدای شي چې زړه مې ورسره ښه شي. وکشه مړه ښځه غوږ وته کېره وی سپک بشي خفه بشي او خوار بشي. واه واه ډېره مینه مه کوه بیمار بشي. زبردست او دل ته دروغ وایه او مزې کوه. دل ته رښتیا مه وایه پدار بشي. ډېر اعلی. او ته چې څو جمدې قدر مه غواړه بس مړ شه د تمامې دنیا یار بشي. واه واه مې ډېر مزېدار شعر دی که نه یو راته بل ډالۍ که. بس مړه ځه که نه ځکه نه روره ځکه نه په دې خپل لار ځه د خدای مسلمانه ستاسو د لاسه موږ دې پټو ته راشو. مړه خیر دی که نه د خوشحالۍ شعر راته وایه دا خو د خفګانو. مړه ځکه نه بس ځکه نه پیشه په خبره که نه یار خو زه نه لاړ شم زه به نه لاړ شم مړه. وایي نو چې ته لاړې نو زه دلته څه کومه زه ځم ته نه لاړم. وی زمین په کلي کې اکثر خبره داسې کیږي چې فیصلې د تقدیرونو چرته بره کیږي او د زړه نه ورسره مینه لرم د زړه نه ورسره مینه لرم خو د دې خلکو د زخمونو نه مې یره کیږي. ام غرمنیه د خدای مسلمانه سار راغلی مو داره غرمه شوه چې ته په ګوتم نه راځې په ناره خېټه مې غونډه روه شاعري وکړه نه مې څه زده کړل او نه مې څه ووې خو زه مړه داسې چېرته خوځم راخوځم نو یره کا د خدای مسلمانه دا خو ټکنیکل لالا دی ورکه چې ورشم مړه ټکنیکل لالا دی. هر قوره په خیر د خدای مسلمانه دقه چل دی که نه دا دې ما پسې تش وروړو. ویم اوس پخلي له روان یم ظالمه بس په خېټه کې دي نظري ته به کله مړېږې. د خدای مسلمان دغلته خو ته بېوقوف انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی یو په خېټه مړېدل نشته دی او یو په عمر خو الله پاک په دنیا کې یو انسان له 1000 کاله عمر ورکړي که نه وی الله ما له خو ډېر کم عمر راکړی دی. قوره خبره دې بالکل ټیک وکړه خو چې د مشرانو د خبرې نه بار نه کړي. راشه خو ته ودرېږي ویم د مشرانو دا خبرې په تا باندې ځکه بد لګي که نه چې دا سچ خبرې دي خو دا خبرې پرېږده استاد جي ځان سره به مې شاګرد نه کړي. دلته وګوره ولې زه ځان شرمومه ستا په مثال د بېدېسنسه ټوپک دې ځان سره دې ګرځولی م نه شمه او ته خو غلي. ویم ټکنیکل استازو ویم خو یو سړی ډېر هم ګناهګار شي که نه او د مرګ په وخت کې م الله پاک ته توبه وکړي که نه نو الله پاک دونه غفور او رحیم دی که نه چې معاف کوي یې ځان پرې کړه او ته چې ما ته وایې که نه چې ته غلي سر مې چاته غلا کړې ده نه د ماره خو دې نه ده کړې خو دنیا ټوله لګیا دی چې قراقور غل دی او غل دی. دقلته خو بېوقوف انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي چې رشه راځي دروغو به کلي نوار کړي دا خبرې پرېږده مړ استاد ځان سره بې ویم ناوخته قراقوره ناوخته دې ګونه پخومه د خدای مسلمانه کار روزګار مې نشته څوک راباندې خرم تاڼې ته نه بوځي. در باندې ډېر زیات خفه شو خو زه داسې چل وکړه که نه چې بس سار راځه سار به دې ځان سره لګیا کړم. وی استاد ستا راځه ستا نو قربان بس ټیک ته ستا به راځم ښه زه سار راځه بس ټیک ته وی ماموت او بیا دې ومونته وی یار. یاره مړه خو ویم داسې خلک دي چې دې خلکو له به کار وکړي بیا پیسې په غوږم نه اړي چې د انسان په ما باندې پیسې شته خو نه 6 میاشتې پسو پسې کوڅې له رالم مړه څه کې ورسره خو لکه ډاکټر د ګولو به ده پسې سهار او ماښام راځي. کنه کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر بچي. السلام علیکم جی تاسو خیر سور کې خیر تاسو دا وګانی دي هرشه هغه پیسو پسې رالم جی. کومو پیسو پسې بچي؟ د خدای مسلمان ستا چې د دوی وادونو ما ولا پخلی نه کړی هغه پیسې الله تعالی درکړي نه دي خدای شته خو په غوږ مې وړولي ما خو نه دي راکړي. بچي خو د واده په دوه مره زمانه بیل شوی دی دا کورم د امرانه خرڅ کړ دا زما کورو دې کې زوس پکره اوسېږم. اوه کاکا دا دې سوې بچي زه تا ته ډېر ملامت یم خو زما خو د یو وخت او د بل وخت مې نه نو زه به تاله د کوم ځای نه پیسې بس کاکا بس هېڅ خبره نه ده کاکا دا ونیسه کاکا زه غریب یم خو دونه به نه یم چې داسې سپینو ډکو نه زه خپل حق والم دا راته ما بخلي دي ما ته صرف دوا کوه لاړم. یا الله ته خو د سره ډېر زیات خو یا الله توبه یا الله توبه دا وګوره که نه
ویم زمین په ملک کې داسې ځوانان موجود دي چې مور او پلار ور په قرض او دارو باندې وادو کی او بیا په بیا مور د خپل خزي شي د مور او پلار احسان مکمل ير کی یا د خدای مسلمانانو دا په کوم طرف روانه زمين د لیمان صاحبان وی مور او پلار د انسان لپاره جنت هم دی او د انسان لپاره جهنم هم دی یعنی مقصد دا چې د مور او پلار کوم سړی خدمت وکي جنت پکټي او چې د مور او پلار کوم سړی نه پرمانو کې جهنمی شو د خدای مسلمانانو دا په کوم طرف روانه زمين د لیمان صاحبان وی په دنیا کې عظیم رشد انسان لپاره چې کوم دی د مور او پلار دی او د مور او پلار قدر نشته لري زه به تاسو ته سوې ما خو خدای هم پیکنو استاد سلام علیکم وعلیکم سلام پورا خدای اوس هم د خوبه نو ته خدای مسلمان تا کې مې دغه شی نه خوښ کړه نو کار کم دی کارونه ولې نشته ښه داسې چلې زه یو 3 میله روان یم او دا 3 لازمي ده که نه بس ټیک ده که نه او دا جانان هلک واده دی نو شپږ دیګه به وله پاخه کړي وګورې چې کار وله خو کړي ولې استاد تا ته وایي زما پته نه لګي څه ده خدای مسلمانه ما ته دې پته لګي خو داسې چلې چې غوښه ګرانه ده د مالګې مسالو نه به کاره دي بس ټیک ده غم مه کوه مړه زه زما دوی چم پولیس دي که نه نو پس بیا نیم بوتلې مړ شه پس بیا په وخت جواب کړی دی بس داسې چلو که تا غلی روجې پاخې کړه او زه دې 3 میله زه غم مه کوه زه بنده یانو خدای مهربانه به زه دا جامې بدلوم نو ورځم اتې خدای خیر وکړي امیر خان بابا څنګه بس خیر مکنه چرته ورک شوی وي ته امیر خان بابا کار پسې تللی ما وی نن به مرغۍ وخورو خو نصیب دې پکې نه خدا راته وایي څه دې پخ کړي څه مې پخ کړي دقه چوتو پسې ګرځه تش او تور به راځې کور ته څه مې پخ کړي ته کوم څه د کار نه چې څه راوړي دي چې پخ کړي مې دله یاره خان بابا مرغۍ مې در باندې خوړلې خو نصیب دې پکې نه و مرغو څه کې موږ سره په جیب کې د پیسې درک نه لګي نه په کور کې شته زه دله څه پاخه کړم د کوم ځای نه دراړم ته هم د روزګار نه یې امیر خان بابا او قراقور څه دی هغه دیګمار شوی دی داسې وې کله دی خو ډېر وخت شو یاره مشرانو ډېر ښه متل کړی دی ښه خان بابا چې یار دوست به دې په سخته کې په کار راځي یاره خان بابا دا خبره خو دې صحیح ده داسې کار وکړه که نه چې د کور نه کاسه واله ښه خان بابا او ورشه هغوی که به خامخا روجي بس راوړم تی ورشه وی خان بابا راولېږه دې کاسه کې مال روجي راکړه ښه زه دې ورته زه ورشه ځو ځه صحیح ده لاړه ځه الله دې په خپل رحم وکړي ډېر ښه کار یې شروع وکړو ویم سم مې تر اړه چې پته ولګي ویم زمين د مشرانو غه متل دي وی اونر زده کا او وی کېږي دا ویم خدایا دې خپل روزګار دی راکو ویم په خېټم پکې موړې ما او قدر عزت مې پکې خو زیات دي او دا لاسه کې دا بل وره ویم گاونډیان مې پکې په خېټه ماړي دي اوس په وخت زم چې گاونډیان د دارو جوړه سوم بس چپ راکوي شابه پلیټ راکوي شابه ولا شابه ذا ضرنا سوا ولا شابه ذا شابه هذيك وكذا شابه هذيك وكذا شابه ايه قول يا تم راغلي ده خدای مسلمانانو کور ته راځه کنه ونیسه شابه بچې لوښي راکړه کنه دا پلار مې راپسې تش راغلی ونیسه شابه بیا را کور نه پریټ مې کار وړه واپس ها شابه ځه مونږ کسبګرو کې خدا کار دی کنه په خپل یې نه خورو بس په ګاونډیانو باندې خورو زمړه دا هم د ثواب یو طریقه ده چې ګټو یې همداسې راورسېدم اوس ولې یوازې ورکوم چې راوځي قراقور ماما خو بس راوځه که نه مړه السلام علیکم وعلیکم السلام قراقور ماما څنګه دی خیر دی څنګه رالی لږ دی کې رالې لږ روژې خورو ختمې شوي دي ښه نیکه بابا رالې کړم ما یم ته خدای مسلمانه دا سړي نوم دې واغېسته که نه خو ایم نه نو زه به ولا څه چل کوم نو بس هغه راکړه دې خو به دلته کې ودرېږه چغې مه ومړه میره قراقور ماما سره وم خو نور سړي دا غوړې زړې خو به مې خوړې که نه په خېټه به مو وړو دا ونیسه خو داسې کار وکړه چې په احتیاط باندې ځه ښه صحیح ده ټیک ده که نه بس دا ولې وړم ځه یو سړی ځه بیا یخنېږي په وخت لاړ شه ځه دې نه یو نوړی واړم چې څنګه دي قراقور ماما ډېره ښایسته ذایقه تیاره کړې غرمنۍ سری ده سره زه خو تا ته نه یم چې ما سره غټې روجې دي غټې روجې دي ورسره په دې څه کې
دا خان بابا له وړم. د خدای ظالمه دغه د خو ته بېوقوف یې که نه ولې؟ تا د پته ده نه. دا چولې چې مشران خلک وخوري ها. د اړیکې سر ته خیږي. دا خېټې ته کوزېږي که نه. خبرې ته غوږ کېږده سر ته یې وخیږي ها. او په سر باندې بوج راشي او ډاریک ته مړ شي. ها نو دې سره به اوس څه کوو؟ دا ماله راکړه ها. او زه نه دي چرګانو دی چوم صحیح ده صحیح دی دا. ته دلته ودرېږه. کاشف ملګري راله څومره ښه مشوره راکړه. یو نیکه بابا به دې د هغې نه بیا مې اوس خلاص کړی وم. دا والا ها صحیح ده صحیح دی به زه لاړم. لاړ شه ځه. مهرباني. کار وشو چاولې به اوس په خپل وخورو. داسې ظالم سپی دی چې اوس هم راپسې راخطا دی. خو راشي دا کاڼی پسې راولي. همداسې مسلمانان دي چې سپی یې پرانستې دي او کاڼي تړلي دي. خو راشه تخته